عزیزانو سلامونه. په امریکا کې 4 مکتبونه سته. اول پابلیک سکول یعنی دولتي مکتبونه. دا دولتي مکتبونه مفت مکتبونه دي، په وړیا توګه تعلیمي خدمات وړاندې کوي. دوم پرایویټ سکول. دا هغه مکتبونه دي چې خصوصي مکتبونه ورته وایي او د تعلیم په مقابل کې له تاسو پیسې اخیستل کیږي. دریم چارټر سکول دی. دا هغه مکتبونه دي دولت لخوا پیسې ورکول کیږي ولې مستقلانه عمل کوي، خپل ځان ته خپل نصاب جوړي او د مکتبونه وړیا دي. او څلورم مکتبونه کورنۍ مکتبونه یا هوم سکول دي. دا مکتبونه د مور او پلار لخوا جوړیږي، دولت په مشوره، یا مور او پلار درس ورکړي خپل ماشومان ته یا ماشوم ته خصوصي ښوونکی نیسي. نو په دې مکتبو ځان خبر کړئ